کله چې مونږ خپل منزل اړخ ته روان یو او مونږ ځان له واړه واړه ګولز سیټ کړي وي نو کوم یو ګول هم چې مونږ ته ملاویږي مونږ اچیومنټ کوو او دا مونږ ته دا نښه راکوي چې مونږ خپل منزل اړخ ته ټیک روان یو او هم د دغې وجې نه زمونږ په چارپیچل کې خلک هم زمونږ نه انسپایر شي او هغې مونږ بیا فالو کوي او همدغه شانتې منزل ته انسان یوازې روان شي خو کله کله په نیمه لار کې هغه سره ډېر خلک راجمع شي او پوره یو کاروان جوړ شي ځکه خو زما استاد عباسین یوسفزی صاحب ویلي دي مردار خوري کارغان ملګري ډېر دي په حلال پسې به باز غوندې تنها ځې د سپومۍ په شپه اسمان ته لمغړې کړو عباسین له به د ستورو په رڼا ځې نو مونږ ته اچیومنټ او سکسیس دواړه پکار دي خو ګورې دا یو خبره یاد ساتئ چې کله ویژن او مقصد نه وي نو اچیومنټس به وي خو سکسیس به نه وي او کله چې مقصد وي نو اچیومنټس به کله لږ او کله ډیر وي خو سکسیس به ضرور وي او د یو هوښیار سړي خبره ده چې په پیسو باندې تاسو خوشحالي نشئ اغستی خو ولې کښتۍ په کرۍ اغستی شئ چې خپل منزل اړخ ته پې سفر وکړئ نو ځکه هو عبدالرحمن بابا ویلي دي د دلبرو صدقې لره یې غواړم هسې نه چې په دنیا پسې زهیر یم نو کله چې د یو انسان ویژن کلیر وي نو هغه خپل منزل ته رسېدو دپاره کو کښتۍ میلاو شوه نو ډېره ښه خبره ده کو میلاو نه شوه نو لامبو دې زده کړي او ځان دې خپل منزل ته ور ورسوي مطلب د خبرې دا شو چې پیسه ستاسو منزل ته رسېدو کې معاون او مددګار ضرور دی ګورې دا ضروري نه ده چې د پیسې نه بغیر تاسو خپل منزل ته نشئ رسېدی ځکه هو عبدالرحمن بابا ویلي دي په یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلې د رفتار د درویشانو نو اچیومنټ او سکسیس دا دوه مختلف کنسپټس او تصورات دي کله کله دا دواړه یو ځای وي او کله کله جدا ځکه بعضې خلکو ته مایوسي وشي چې مونږ خو څه اچیو نه کړل او همدغه شانتې بعضې خلک چې څه اچیو کړي نو هغې پریشانه وي مطلب د خبرې دا دی که تاسو څه اچیو نه کړل یا که تاسو څه ډېر اچیومنټ وکړه خو که ویژن وي نو په دواړو حالتو کې به تاسو مطمئن یې او که ویژن نه وي نو که څه د اچیو نه کړل یا د ډېر څه اچیو کړل نو د بې اطمینانۍ ښکار به او همدغه وجه ده چې بعضې خلک د منزل ته رسېدو نه مخکې په لار کې چې واړه واړه اچیومنټس وکړي لکه د عهدې په شکل یا د لږو پیسو ګټلو په شکل هغوی نه خپل منزل هیر شي او همدغه خپله کامیابي وګڼي چې پکې بیا وروستو پریشانه وي او بیا هغوی سره غټې غټې عهدې یا ډېرې پیسې وي د بېچینۍ او بې اطمینانۍ نه ورله خوب هم نه ورځي بلکې بعضې خلک خو د خوب دپاره ګولۍ اچوي خو تراب صاحب ویلي دي د خوب ګولۍ خوري په سوګند وایه خوب څنګه درځي د غلامۍ په سپین مړوند وایه خوب څنګه درځي که بعضې خلک د خپل بزنس ډیولپ کولو یا د کیریر جوړولو په پروسس باندې بالکل پوهه وي لکه مثلا یو هلک ډاکټر جوړېدل غواړي نو هغه ته خو دا خبره پته ده چې زه به میټرک کې ساینس ویم بیا به پری میډیکل ویم بیا به انټري ټیسټ ورکوم میډیکل کالج ته به ځم او بیا به زه ډاکټر جوړ شم دغه شانتې دوکاندار او بزنسمین ته هم دا پته ده چې دوکان به څنګه جوړی سودا به څنګه راوړی هغه به څنګه خرڅی او پیسې به څنګه ملاویږي نو دا ټول په اچیومنټس کې راځي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي